رسول فرمایي چې کله یو څوک مري د مرګ پر حال باندې تی ورځي ځان حاضروي دا مرګ دومره زور غواړي عزیزان. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي په خدای دې قسم دې په خدای یو سړی زر واره په تور وزر یو دوه درې لس نه سوه نه نوي او زر او څو زور غواړي او وایي دا د مرګ حال تر دې لا ډېر زور غواړي. حسن بصري فرمایي دا د انسان چې روح خیږي تر ټولو مشکل ځای دا دی چې دا د روح د حلق نه راورسېږي. حلق چې راورسېدی دا یې تر ټولو مشکل ترینه مرحله ده او دا ډېر زور غواړي. او دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي تی چې کله یو سړی ووینئ زقندن ته نږدې دی یا په زقندن کې دی دا دونه مشکله مرحله ده دومره مشکله مرحله ده. هوښیار سي هوښیارترین سړی هوښیار سي هوښیارترینه ښځه هغه پر دې ځای باندې حیران پریشان حیران چې اوس به څه پیښیږي او اوس به څه پیښیږي. او د الله رسول فرمایي عین د مرګ پر حال شیطان داسې ورته ودرېږي ګوره د خلکو خبرې مه منه خطاوزه مه موږ ته رامعلومه ده دا کلمه دا ذکر دا فایده نه درته کوي. پیغمبر اسلام فرمایي تر ټولو زیات چې شیطان سړي ته نږدې کېږي هغه د مرګ حال دی. او دا تاسو واورئ عزیزانو خدا نخواسته کله چې اکسیډنټ کېږي چا سره ګاډۍ ورسره ده چا سره څه شي 15 سکنډه پاتې چې دا اوس دی په کشمکش کې دی دلته دی د هر چا په مشوره عمل کوي داسې وکړه داسې وکړه داسې هغه ولاړ شو را بله خوا. دا شیطان هم د عین د مرګ پر حال سړي ته وایي پرېږده کلمه چې ونه وایه شی نسته موږ سره معلومه ده خالي بس راځه. د الله رسول فرمایي چې هر څو لوی عالم هر څو لوی هوښیار هغه حیران حیران په حیرت کې چې اوس په خدایه څه کوم اوس په خدایه څه. بیا روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله د چا زقندن سو زقندن یې سو راسئ یاسین شریف ورته ووایئ یاسین شریف کرار یې وایه په زور یې وایه ستا خپل لپاره اوس خو الحمدلله جدیده زمانه ده اوس قرآن پاک نږدې نه ولو په یاد مې نه دی زه موبایل راوکړ د یاسین شریف ور ووایه د الله رسول فرمایي مرګ به الله ورته اسانه کړي مرګ الله د دا یاسین شریف په خاطر ورته اسانه کړي. بیا د الله رسول فرمایي یو سړی داسې مریض سو چې هغه مرګ ته نږدې سو 40 باره دې ووایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا ووایه 40 باره که مړ سوې الله مرتبه د شهید درکوي او که بچاو سوې الله ستا مغفرت الله ستا مغفرت بیا د الله رسول فرمایي و چې کله یو سړی د مرګ حال ته نږدې سو راسه تلقین ورته وکړه دا چې کله اوس د مرګ چاره نسته د مرګ چاره نسته خدا مکه کله بابا ده کله عادی دی کله ورور دی کله انډیوال دی کله اکسیډنټ وسو کله مسلې خو ډېر دي کله هسپتال کې کله څنګه بس په دا پوه سولې چې یاره حالات یې ټیک نه معلومېږي بس د ځانه سره وایه لا اله الا الله د ځانه سره درته وایم چې ووایه دا حالات ډېر مشکل دی ډېر سخت د ځانه سره وایه لا اله الا الله اشهد الله چې د شروع کا خوله مطلب په خوله په پورې که په کلمه بس یې پرېږده. د الله رسول فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې آخري خبره دا سوه لا اله الا الله محمد رسول الله دا ولاړې جنت ته د جنت ګارنټي دغه د ده سره کلمه شریف ورسره ده. د الله رسول فرمایي چې کله یو بچی دونه سلو د 3 کالو 4 کالو اول تورې تا ور زده کوي ووایه لا اله الا الله ووایه کوچني ته سړی ور زده کوي بچي ته د الله رسول فرمایي اول تورې لا اله الا الله سو او بیا یې آخري تورې چې د دنیا ته لا اله الا الله سو که 1000 کاله هم د ده عمر و دغه کلمه د ده هغه ټولې ګناهې چې دي هغه ورمعافوي. بس اول سر آخر سړی چې شو وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا روایاتو کې راځي وایي که چیرې یو سړی مطلب زقندن حال مسلمان دی که کافر دی که مسلمانو ورته ووایه کلمه
لا اله د ځان سره تلقین که غیر مسلم ولو یا دعوت ته کلمې ورکړه پوه وکړه لا اله الا الله محمد رسول الله لا دعوت ورکړه دعوت چې دې ورکړې الله خو ډېر عظیم څه چاته د مرګ پر حال کلمه ورنصیب کړي د چا څه د مرګ پر حال کلمه واخلي بیا روایت پکې راځي مولانا اشرف علي تھانوي صاحب رحمه الله لیکلي دي چې کله یو سړي زقندن دی دا خو پیشې دي دا خو زموږ د معاشرې خبرې دي زقندن دی رالی ورته کښېنستلې کلمې تلقین ورته وکړه په هغه دونه سخت حالات دا شیخ صاحب لیکلي دي موسی علیه السلام چې الله روح قبض کړي یا الله پوښتنه ځینې وکړي شمایل کبرا والا لیکلي دا شیخ صاحب والا یې ورکړی څنګه و دا مرګ موسی علیه السلام ورته ویل ولیا الله دا مرګ دومره مشکل و لکه کښنۍ مرغۍ راواخلي اور بل پر دا اور باندې مرغۍ بله اړه یې رااړه یې لکه مرغۍ چې اوس تناره ته ور واچوه نه الوتلی سي نه روح وځي ولیا الله داسې مشکل راباندې راغلی دا انبیا ول داسې مشکل راباندې او چې بیا څوک شپه په ډرامو په فلمانو په موزیک تېره کړي او سار بیا دی غواړي که د شپې زه مړ شو زما به نو بیا جنازه یې زما به کفن یې دفن تا یبعث کل عبد على ما مات علیه الله رسول فرمایي غالبا مسلم شریف حدیث دی هر سړی چې پر هر حال مړ شو قیامت به پر هر حال زنا پر حال مړ شو نعوذ بالله د زنا پر حال به فلم دې کتی ډانسونه دې کتل موزیک دې کتی فلمان دې شعرول مرد در باندې راغلی د زړه چټکي دي هر څوک په دغه مخته دی چې ولاړې الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به دغه د ډانس د موزیک د فلمان د کتلو څه حال دی پر دغه حال به الله تعالی پورته کوي الله زموږ خلک دا رقم دي چې ماخستن پرېوځي تر 2 بجو فیسبوک ته ناست وي الله 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 بیا نو بیده سوی وخت بیا چې سار راپورته شي ملاله راشي وایي دا چپه خوب مې لیدی نو چپه خوب تا یې کرسي وویله تا څلور قله وویل تا درود یې سپاره سبحان الله الحمدلله الله اکبر وویل ته به چی شپه خوب وینې خامخا به اور په خوب وینې په دې کې نورې خبرې نه څه ولې اوس تانوي صاحب فرمایي یو سړی د مرګ حال دی سخت حال دی پر خوله په ځان نه پوهېږي د کفر کلمه نعوذ بالله زه خدای زه کلمه تانوي صاحب فرمایي خبره شعروه مه نشر کوایه مه چاته وایه مه پروا نه لري دا دومره مشکل حال دی چې دته اندازه چې دغه نه ورکوي و دته اندازه نه ورکوي لهذا په دغه حال کې الله رب العزت دی په دا خبره باندې نسي نه دی په دا خبره باندې الله نه نسي نو لهذا خدا به که داسې حال راغلی خبره به نشي او چې چا کلمه شریفه شروع کړله بیا پروا نه لري او روایت پکې راځي آخره خاتمه چې دا هغه سړی پر لا اله الا الله دا څه وجه شته د انسان آخره خاتمه پر ایمان پر کلمه نسي وجه یې څه شي یوه وجه دا د عزیزانو یوه زنانه وه پیغمبر علیه السلام علامه بیهقي روایت نقل کړی پیغمبر اسلام له آل راواستو چې یا رسول الله زما خاوند ډېر پازه روح یې نه خېږي ته راسه پیغمبر اسلام صحابه کرام راواستل هغه نه کېدل بیا پیغمبر اسلام له آل واسه یا رسول الله ته په خپله راسه دی راغلی په خپله ویې کتل هلک ډېر عذاب دی ډېر کلمه هم په خوله نه ورځي او ډېر سخت حال دی پیغمبر اسلام یې د کور والا پوښتنه وکړه ول دا مور پلار لري ول یا رسول الله پلار نه لري مور یې ژوندی ول چیرې ده لاندې کور کې ول ورسره یې وکړه که نه یو تازه درسه خیر مور یې سپین سرې ښځه وله کړې وه کول راغله چې راله ورته ویې ویل ول دا زوی څنګه زوی ول یا رسول الله دا زما دی زوی دی چې د دا مینې پر سر بې زه بې عزته کول د دا مینې د دې ښځې پر سر بې زه بې عزته کول زما احترام زما قدر یې نه کوو ډېره زیره کړې د الله رسول اعلان وکړ ول ورسې ګوتې راټول کړئ اور بلکې دی اور هغه ویل یا رسول الله اور دې ولې وراچوي هغه ویل که زه نور واچوم الله یې جهنم ته اچي ول یا رسول الله نو زما خو زوی دي زړه مې نه پړ کېږي ول نو که دا خبره ده و ده ته معافي وکړه
مور یې ورته وویل یا رسول الله ته ګواه اوسه ما دی معاف کړی چې دا خبره وکړله هلک وویل لا اله الا الله محمد رسول الله سایه وختمه د مور بې احترامي بې قدري د مور بې عزتي او د مور خیال نه ساتل د مرګ پر حال الله رب العزت کلمه جدا کلمه کړې دا ځوانې علقمه نومېدی علقمه ښکاره مثال دی چې د کور والا احترام د مور بې احترامي یې کوله الله رب العزت وده ته په ژوند کې لا دا ښکاره کړه چې د مور قدر څو دی او د کور والا قدر او بیا روایت کې راځي ابو بکر وراق رحمه الله فرمایي درې کسان داسې دي چې الله د مرګ پر حال کلمه جن اخلي اول سړی هغه دی عزیزانو چې پر خپل اسلام شکر نه ادا کوي ګور هر سړی الحمدلله کور لرم الحمدلله بچان لرم دکان لرم موټر لرم جایداد لرم پلانۍ دا موږ ټول شکر ادا کوو لیکن په موږ کې ډېر کم داسې شته الحمدلله زه مسلمان یم زه کلمه ګو یم الله ماته کلمه راکړه کم سړی چې د اسلام پر خپل اسلام شکر نه کاږي د اسلام شکر نه ادا کوي نو دا ابو بکر وراق رحمه الله فرمایي د دې سبب الله ایمان دا یو سړی دویم سړی هغه دی وراق رحمه الله فرمایي چې کم سړی د اسلام په تللو نه پریشانه کېږي د اسلام په تللو اسلام جنې ولاړی ایمان جنې ولاړی نه پریشانه کېږي وایي الله رب العزت د ده څه ایمان او اسلام جنې راغلی خامخا یې جنې او دریم سړی هغه دی چې هغه پر مسلمانانو ظلم کم سړی پر مسلمانانو ظلم کوي پر اهل اسلام الله رب العزت د مرګ پر حال د ده څه کلمه چې د هغه اخلي دی دا نشي ویلی لا اله الا الله محمد رسول الله او موږ ته یې څونه عزیزان ظلم علیحده خبره ده د اسلام شکر مې تر ننه په یاد نه دی چې زما ټیکه ده خامخا به زه مسلمان یم او نعوذ بالله که چا سود وکړي بیا پر سود دلایل در سره وایي که زنا وکړي پر زنا دلایل در سره وایي که شراب وڅښي پر شراب دلایل در سره وایي یعنی معنا دا ده چې دا د خاص ګناه نه ده دا بیا کفریه خبرې دي ایمان سره چې پر دې باندې نه بیریږي ابو بکر وراق رحمه الله فرمایي شمائل کبرا والا نقل کړی دي د دا سړي الله رب العزت ایمان انما الاعمال بالخواتيم د انسان د عمل دارومدار چې دی هغه پر آخرت پورې چې دی وایي لا اله الا الله سلوک به د لا اله الا الله ورسره کېږي او بغیر د لا اله الا الله ولاړی سلوک به بغیر د لا اله الا الله د کافرانو چې کوم دی هغه ورسره کېږي او یبعث کل عبد على ما مات علیه هر سړی به پر هغه حال راپورته کېږي په کوم حال کې د هغه مرګ مقسم پرې وځو په کلمه شریفه وایي چې سهار راپورته سوم کلمه شریفه وایي او دا به وایي چې الله تعالی رضی حمد زه اهل د دې نه تا ماته کلمه و اسلام را نصیب کړي تعالی رضی حمد و ثنای زما هېڅ فخر نه دی فلا تزکو انفسکم خپل ځانونه پاکي مه بیانوه زه ملا یم زه آغا یم زه پیر یم ته نه دا خبره نه ده چې څوک پاکي نه بیانوي الله رب العزت د ده دا بړایي چې کوم دی د ځان بیانوي هغه خوند نه ورکوي او چې څوک عاجزي کوي الله رب العزت په احسان ورسره کوي خیر عاجزانو الله رب العزت د کلمه شریفه نه راسه اخلي الله رب العزت د ازمایش نه راباندې کوي خدای دې د بدمرغۍ د بدقسمتۍ وساتي زه ته ټول بچان طالبان عزیزان ټول عالم اسلام بلکې ټول عالم کفر دعوت و تبلیغ مقصد دا دی ټول عالم انسانیت دا وایي چې مرې دا وایي لا اله الا الله محمد رسول